دا یې ورور ډېر ناشنا سوال کړی دی او ډېر خوندور او دا د ډېرو کسانو چې کومو کې دا کمزورتیا شتي د هغوی په زړه کې هم دا سوال هغه سوال دا دی چې آیا ګیره وړه کول جایز دي او که نه ورسره یې دا لیکلي دي چې د دې ګیرې صحت شریعت ښوولی دی وایي بعض خلک وایي چې یو موټی دا د ګیرې حد دی موټي نه زیاته دا لرې کوه الجواب اول خو زه ټولو ملګرو ته ټولو مسلمانانو ته یو څو حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویم هغه حدیثونو الفاظ چې اول خو دا مسله معلومه کړو چې دا ګیره پرېښوده څه حکم لري یو حدیث کې راځي د عبدالله بن عمر حدیث دی شماروي حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې دی احفو الشوارب و اوفو اللحا پیغمبر صلی الله علیه وسلم برید سپک کوي او ګیره معاف کوي پرېږدئ دویم روایت والا حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جز الشوارب برید سپک کوي و ارخو اللحا او ګیرې زوړندې کوي ګیرې زوړندې کوي یو روایت کې داسې راځي ارجو دریم حدیث والا د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی دا په صحیح بخاري کې دی وفروا اللحا ګیرې ګڼې کوي ګڼې و احفو الشوارب او د برید لرې کوي سپکې کوي ها څو شو درې حدیث د عبدالله بن عمر بل والا په صحیح بخاري کې انهکوا الشوارب برید سپک کوي و اعفو اللحا دا ګیرې معاف کوي معاف کول څه ته وایي د قینچې او د بلیډ نه معاف کوي دې ته وایي معاف کول بل والا په صحیح مسلم کې داسې دی احفو الشوارب و دې حدیثونو ته د الفاظو ته به ګورو یو کې دا دي ګیرې معاف کوي ګیرې زوړندې کوي ګیرې ډېرې کوي ګیرې ګڼې کوي ګیرې پرېږدئ دې څه مطلب دی چې ګیره سنت دی واجب دی ګیرې حکم واجب ګیره پرېښوده واجب دی او دا خو په سلفو کې د هېچ چا نه دی نقل چې ګیره یې خریلې دا خریل خو اتفاقا د فقهاو اتفاق دی چې ګیره خریل څه دي حرام دی په دې خو اتفاق دی اختلاف په څه کې دی صرف چې د موټي نه بره وړه کولی شي او که نه صرف په دې کې دی ګورئ بیا د موټي نه بره وهل دې کې هم تحقیقي قول دا دی چې ګیرې له به بلکل لاس نه وړي څنګه چې ده پرېږده لکه امام ابن حجر رحمه الله وی فتح الباری کې وی امام طبري دا خبره کوي څه وی ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها وی د بعضو علماو دا فتوه ده چې دا حدیث چې څنګه ظاهره کې دی دقه شان به یې پرېږدو نه به د ګیرې نه ویښته الې په پلنو او نه به په اوږدوالي ګیره پرېښوده واجب دي د دې نه یو ویښته اخیسته دا هم ناروا دي یو ویښته اخیسته هم ناروا دي والله اعلم